پاکستان اخر هم خپل خبره وکړه د ډیورنډ کرښې او طالبانو په اړه څه ویلي. حمدالله محب بیا څه ځواب ورکړی. سلام ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټولو تلویزیون سره په یوه مرکه کې چې ټاکل شوې سبا خپره شي ویلي دي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په هکله مبالغه کیږي. مطلب دې ډلې دومره تاوتریخوالی نه دی ډېر کړی. هغه زیاته کړې چې د داعش په څېر ورانکاري عناصر او په افغانستان کې دننه ځینې ډلې چې ګډې په جګړې کې دي د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لاس لري. دغه راز که څه هم دغه مرکه تر اوسه نه ده خپره شوې، خو داسې هم ویل شوي چې شاه محمود قریشي په دغه مرکه کې د ډیورنډ کرښې په اړه ویلي چې ډیورنډ یو منل شوی نړیوال بارډر دی. ان په دې اړه خبرو بحثونو ته اړتیا لا نشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب بیا د قریشي دغه څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی دی. محب په خپل ټویټر کې لیکلي طالبانو په ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي ډک عملیات پیل کړي. موږ پوهیږو چې هغوی څنګه او ولې د دې کار وړتیا پیدا کوي. قریشي یا خبر نه دی یا نادان دی او یا د هغوی یعنی طالبانو سره یو لاس دی. محب زیاته کړې ښایي قریشي دا هم رد کړي چې اسامه بن لادن د پاکستان نظامي قومندانۍ سره نږدې وموندل شو. بلخوا پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د قریشي مرکې ته په غبرګون کې په کنایې سره ویلي چې ولې باید طالبان د بهرنیو چارو وزیر ته اړتیا ولري. هغوی وار د مخه یو لري، خو خلک وایي د شاه محمود قریشي وروستیو خبرو ته یوازې فیسبوکي او ټویټري ځواب بسنه نه کوي. دوی ویلي افغان حکومت باید دا مسله د رسمي چینل له لارې په خورا جدي او شدید ډول تعقیب کړي. د پاکستان سفیر باید احضار شي. ډیورنډ رسمي بارډر یادول سمانه د طالبانو د تاوتریخوالي په اړه د افغان حکومت مبالغه یعنې څه تاوتریخوالی نه سم د وینو سیلابونه دي. په هر حال تاسو د شاه محمود قریشي او حمدالله محب د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. که بیا ستاسو شکر درځم په بیا بخښنه خدای مسپارم. الله په امان.